د مرجان د ژوند خوند راشه واوره نن زما تغلی بیان وای وای د مرجان د ژوند خوند پکړه معیان وای وای دا د ژوند ښکلې صحنه وي چې مرجان را سره وي چې مو ژوند جوړوي وای وای مورې څومره ښکلې ښکارې په ما ګرانې وای وای در سره چې وي تسبیح ای قدردانې وای وای در سره چې وي تسبیح ای قدردانې وای وای مورې زما د ژوند سکون یې ته راحت مې د ژوند دنیا ته د مینې لوی مضمون یې وای وای مورې مینه محبت نه دې قربان شم وای وای زه لوګی مورې ته ستا له دغه شان شم وای وای ته زموږ د کور ډیوه یې ته د زړونو مسیحه یې مورې ژوند کې یو مزه یې وای مورې تا نه بغیر ژوند خو ماته ګران دی وای وای ازاد کور تا په مثل د زندان دی وای وای مورې شان دې ستا و چت طرف در کړلی ډېر عزت ستا د خپله د جنت وای وای رب وای چانه چې مور پلار وي رضا وای وای هغو خلکو نه زه خپله یم رضا وای راشه وګټه جنت هم دنیا او آخرت مور سره کړه محبت وای بیا به ډېر کړي افسوسونه ای انسان وای وای بیا به وکړي ګرانه ډېر ډېر ارمانونه وای جانے بنازے کی مرنن باخ پکے کی وای مور بگل غندی ساتی زماور جانا وای چی خف خاطر ننشی قدر دانا وای صفتنا لیکم تا بند شعرنا پکې ډېر زیات می خوندونه وای مورې ډېر الله درکړي کمالونه وای ما ته خوند راکوي ستا د صفتونه وای شان نظر یم پتی ډی بختور چې لرم داسې بشر وای وسیله زهیر اواز لکه شکر وای توحید یار لیکلی شعر په بېل انداز دی قربان شم دناتنا خوان کوي د شعرونه وای
وای وای دا ښکلې زمزمه وړاندې شوه په اواز د ډېر ګران او محترم ورور وسیع الله ظاهر مومن شاعر دی شاه نظر توحیدیار. زموږ د اړیکو شمېرې په یاد لرئ 0 590 او بله شمېره ده 0 ریکارډینګ سنټر دی الحیات اسلامي ریکارډینګ سټوډیو